معصوم ستانکزي طالبان څنګه په خپلو خبرو کې راګیر کړل؟ د طالبانو اصلیت څنګه نن ورځ ښکاره شو؟ معصوم ستانکزي طالبانو ته څه وویل؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. معصوم ستانکزي وایي د سولې مذاکرات د قرآن او سنتو په رڼا کې ترسره کوو، په داسې حال کې چې طالبان د سولې خبرې اترې له امریکا سره د شوي تړون پر اساس غواړي. خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکراتي ټیم مشر معصوم ستانکزي وایي دوی به له طالبانو سره د سولې مذاکرات د قرآن او سنتو په رڼا کې ترسره کړي. نوموړي په یو تازه ټویټ کې ویلي دي هیلهمند یو چې د سولې مذاکرات د قرآن او سنت په رڼا کې او د خلکو له غوښتنو سره سم مطلوبې پایلې ته ورسوو. هغه زیاته کړې ده موږ د جګړې د ختمېدو لپاره قوي هوډ لرو او دې برخه کې د خلکو زغم ستایو. معصوم ستانکزي ویلي دي هیڅوک نشي کولی د سولې بهیر پر وړاندې خطر جوړ کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.